بسم الله الرحمن الرحیم د مایکروسافت ایکسل پروګرام د خراله زه محمد فاروق ستانیزی تاسو په خدمت کې لکه څنګه چې موږ تاسو مثلا هوم ټیب شروع کړی د په ایکسل کې او په ایکسل کې موږ هوم ټیب کې د کلیپ بورډ دغه آپشن چې دغه موږ په تیر درس کې ولوسته نن به له خیره سره په فاونډز به وایي فاونډز کې دغه آپشن دغه آپشن به له خیره سره تکرارو او همدارنګه الاینمنټ مثال دغه موږ نن تکرارو له خیره سره دغه ګروپ د الاینمنټ ده نو راځم خپل درس سٹارټ کوم نو دې لپاره لومړی زه چې کوم اول د چې کوم مثلا پوه شم نو تاسو چې لیکم میاشت نوم لیکم جنوري لیکم فبروري دا به دواړه سه مثلا سلیکټ کړئ یا څه ښکته خواته به کاش کړئ دی صحیح شو د دولسم کې بعد چې کوم زوم کوم چې تاسو بیا ښکاره سي ښه مدخل ده ښه اوس چې کوم مثال اول راځم مثال دا ګوره ښه دغه چې ده ټیکسټایل د فاونډز کې چې ده ګوره مثال دغه مثلا که چېرته د یو دانه تاسو مثال رنګ به مثال سټایل یې بدلوئ رنګ یې بدلوئ که هر یو وي دې کې په هغې به سلیکټ کوئ مثال دا رقم ته ورته مثال دغه یو دانه ورته نو دې به چې کېږي دا رقم ته ورته دا فونټ سې چینج کړي دي نو ورته دا فونټ سې شو او که چېرته د ټول مثال دغه د ټولو چینجوئ نو د ګروپ باندې به ودرېږي د ټول کالم دې باندې کلیک کړه نو د ټول هغه چېږي چینج کېږي مثلا دې باندې کلیک کوم ورته یم دغه سټایل ټول کړه ګوره ټول چینج شو دا رقم د رنګ دا رقم ته کړه داسې مثال د ټول ګروپ چې ده هغه چینج کېږي زه بېرته کنټرول زیډ وهم د بېرته کومه او همدارنګه چېرته مثال په دغه ګروپ کې تاسو مثال دغه څو دانو هغه کوئ بیا سلیکشن کوئ نور دي مثال دغه ورته دغه څو دانې دا رقم ته که راته نو ګوره دې باندې زه کلیک کوم دې مثال فونټ زه اخلم دا رقم ته ګوره دا نو یو رقم ته شو دا ګوره بل رقم ته شو ها ګوره بل رقم ته شو بیا دا راځم دا ټول چینج کوم مثال دا بیا بدلوم دا رقم ته ورته یم دا رنګ مې هغه دې سټایل ما خوښ نه دی ما دغه سټایل خوښ ده دا سټایل یې ګوره ورکړو بل دی کې چې دا ګوره بولډ ده ایټالیک ده انډرلاین ده مثلا ګوره دغه هغه چې دا زه یو دانه سلیکټ کوم ورته مې دغه ماته بولډ یې کړه رنګ یې ګوره هغې ډبل کړه تیز ښکاري مخکې یو تت ښکاري که نه که چېرته همدا مثال غواړې انډرلاین مثال ایټالیک یې کړه ګوره کوږ شو ګوره او که مثال دا ګوره لاندې دی چې کوم دا ورته یم انډرلاین یې کړه دا بل ماته ګوره مارچ شو انډرلاین شو ماته اوس په انډرلاین کې چېرته دغه اډخ کې تاسو دا ګوره دغه ښکاري د ګوره انډرلاین یو ده ډبل انډرلاین مثال ډبل یې کړه مثال دا ګوره زه اوس ګوره یو کرښه دی بیا دوه کرښې ترې لاندې کېږي زه دا کلیک کوم ډبل انډرلاین کوم ګوره ښه شو ډبل انډرلاین شو بل زه په دې کې مثلا زه دغه کومه دې ته ورته یم اندازې غټه وړوکې کومه اندازې دې ورته یم دا د 11 اتلس یې که ګوره اندازې څومره غټه شوله دا رقم نور اندازه هم غټولی شئ او بل دی کې چې دا ګوره دغه انکریز ګوره فاونټ سایز دې څخه هم موږ تاسو اندازې غټو اوس دلته یو سوال پیدا کېږي چې د ایکسل پروګرام څنګه دلته هم اندازه ورکړې ده د ښه دلته هم خو دلته ګوره ښه په دې کې چې دا ګوره دلته ګوره څو پورې ده 2 پورې ده 2 پورې د شي کې اخري دی دوه نور نه غټېږي او دغه چې دا دغه بیا د انلیمیټډ ده دا چې څومره ته وښي هغومره دا غټېږي ګوره چې پرې کلیک کوې ګوره دلته دلته ښکاري دلته تاسو ګوره دوه بیا نه کېږي دا غټېږي دا او دا رقم دغه باندې بېرته چې کېږي کمیږي ګوره څومره چې کوچنی کول غواړي تاسو کوچنی کېږي ګوره 800 لږ دې کې څو دې کې ټول غټه اندازې څو وه د دې څخه هم موږ تاسو ته شی کوو غټه وړکې کولی شو زه بېرته شی کوم ورته دغه ته غټ کړه بل په دې کې چې دا باډر ده باډر څنګه مثلا دغه ته هم زه باډر ورکوم مثلا دا ټول سلیکټ کوم ټول نه دا څو دانې دا ما سلیکټ کړل که چې دې باندې زه کلیک کړم ګوره باډر چې کې لاندې خوا نه ورکړه ګوره پورته هغه نه دی دغه لاندې کې باډر راځي ګوره دغلته ګوره تاسو به د ښکاري ګوره دلته لاندې خوا باډر راغی همدارنګه زه مثال دا بیا سلیکټ کوم یا دغه بل سلیکټ کوم دا پاس بیا دا صحیح نه ښکارېږي دا سلیکټ کوم بیا هلته راځم باډر ته ګوره چې دا ټاپ سر کې باډر ورکړه ګوره د نور کې ګوره په سر کې ګوره باډر لاندې خوا دې خوا ګوره چې دي پات دي دا ګوره دا رقم زه بیا راځم دغه مارچ باندې درېږم دې ځله دا بیا سلیکټ کوم هلته ورته لیفټ
ګس خوانه یا کو دا کین خوانه ورته ورکوه دې خوانه څخه ورکول کیږي ګوره دې خوانه ورکو دا رقم دغه د 3 کومه د مثال بارډر باندې کلیک کوم دلته ودرې کوم رائټ ګوره خي خوانه مثال بارډر ګوره خي خوانه بارډر ورکو بیا راځم مثال بارډر کې چې د دې کې بیا کو نن بارډر دا ګوره زه ټول سلیکټ کوم دا کوم بارډر چې ما ورکړی دا ټیم دا یو هم بارډر زنه غواړم دا چې کوم اته ها کې کراته نشي کې نو بارډر چې دا ګوره هیڅ بارډر نشته دا بیا دا سلیکټ کوم بیا راځم بارډر باندې کلیک کوم او دلته ګور آل بارډر سم چې هر په سرور خونه بارډر ورکا سرور خونه ګوره ورکوم ګوره شیسو سرور خونه ته شیسو بارډر ورکول سو دا رقم ته مثال ته بیا راځم دغه لاندې دغه باندې دغه دوه باندې درېږم بیا راځم چېرته بارډر ته آوټ سایډ ګوره آوټ سایډ باندې خونه بارډر ورکه مینس کې مو ورکوه ګوره مینس کې بارډر نشته کنه خو سرور خونه شي ده بارډر شته ده بیا راځم دغه دوه کلیک کوم ګوره ټیک آوټ سایډ بارډر ګوره پورته ضعیف وکنه خو دا مې چې دا ډبل بارډر ورکي ګوره دا ګو تیز هم دا ګوره خم ګوره لږ ځینې واضح ښکاري چې دا ګوره بارډر دا ګوره او دا ګوره چې هغه پیکه و بیا راځم بارډر ته بارډر کې ویجې پر چیک کوو بوټم ډبل بارډر لاندې خوا ډبل بارډر ورکوي څنګه زه مثلا دا ورځم دا ټول دې چیک کوم دا دې څخه بارډر دا زه ختموم چې تاسو صحیح پې پوه شئ نو بارډر یې کوم دا نه پاتې دا هم چیک کوم نو بارډر کوم نو بارډر زه دغه دوه ما سلیکټ کړل او دغه دوه ته زه بارډر ورکوم مثلا چې دا ګوره بوټم دا ډبل لاندې خوا ورکړه ډبل مخکې ور سنګل وکړه دا رقم د مثال تاسو دا بارډر ورکولی شئ بیا راځم دلته مثال دا ګوره نور هم دغه ټول د بارډر سټایلونه داسې بیا تاسو خپله دا ویې ګورئ ټیک دا ډبل دا دې کې چې دې کې یو ډرا ټیبل چې دا موږ خپله مثال چیک کوو ټیبل هغه ورکوو بارډر ورکوو مثلا ګوره سمه کلیک ور قلم نه خلاصي ورته ما دغه دلته بارډر ورکړه دلته بارډر ورکړه دغه ته بارډر ورکړه دلته ګوره دا چې کوم مینولې کو څنګه چې دغه باندې ودرېږه ګرین باندې سلو کلیک کې ګوره خپله ګوره هغه اخلي دا رقم د چې کوم ډرا کوم په خپله مینولې د بارډر موږ ورکوو بیا راځم چې کوم بیا ته د باندې د راسیه کومه بیا چې ګور ډرا ګرینس ده چې نښې مېده هغه ګاډر هغه ورکي بارډر خپل د تاسو نه ښکاري که نه چې کېږي مېده هغه غوندې ښکاري ګوره ګرینس ده که چېرته دغه بارډر ته مثال تور رنګ کې ده که زه غواړم د بارډر ته مثلا دغه تور رنګ نه دا رنګه بارډر ورکړل شي دې بارډر باندې کلیک کوو همدا رقم ګوره ایریز باندې خو پاکي دلته چې ګوره لاین ده دې کې چې ګورته دا سور رنګ ورکړه اوس دې ګوره بارډر ورکوم ګوره سور رنګ به اخلي او که څو یعنې مثال یو ځای سلیکټ کوئ مثلا په یو وار به هغه ورکوئ هم ورکولی شئ تاسو نو ډبل کلیک قلم نه لرې سي د هغه که ګوره آل باندې چې راسي آل باندې نو ټول د شی کې سور بارډر ورکول کېږي سور رنګ کې ګوره بل چې دا دې کې بارډر کې بل چې یو اریز و اریز بارډر چې ده دا ګوره پنسل پاک لري اوس دغه دا بارډر زه نه ورکوم دې ودانه ته دا رقم چې ګوره پاکېږي مثال دغه ته مثلا مینس کې نه غواړې ګوره مینس کې دا رقم چې کېږي مثال بارډر تاسو ته پاکولی شئ په خپل نظر باندې بل دی کې چې دا بارډر لاین سټایل ده دغه بارډر چې موږ ورکوو که نه دا پورته چې هر رقم بارډر موږ یوز کوو د هغې د کوم لین کې راسي موږ تاسو مختلف لین مثال بارډر غواړو مثلا ګوره زه دې باندې کلیک کوم په فرض وکړه دغه بارډر یې ما خوښ شو دا مې خوښ شو کومه چې څنګه کلیک ګوره سور رنګ هلته موږ ورته ټاکلی که نه که رنګ یې چینج کړي بیا رنګ یې چینج راځي مثلا ګوره دا هر باندې کلیک یې ګوره دا رقم هغه اخلي زه ورته یم نه دا رقم بارډر ما ښه نه ښکارېږي بارډر رنګ یې چینج سټایل یې چینج کوم دې څخه چې بارډر ګوره لاین ګوره لاین کلر ده رنګ یې چینج کوي بارډر او دې کې چې سټایل یې به چینج ورته یم ګوره ما ته څه شی که دغه مثلا دا بارډر ده د دې ګوره زه رنګ یې چینج کوم راځم دلته کلیک کوم ورته یم دغه شین رنګ یې که ګوره چې کلیک یې ګوره شین رنګ ده ګوره هم بارډر سټایل مونږ چینج کړو هم یې ګوره رنګ مونږ چینج کړو دا بارډر چې دا دغه فونټس کې چې دی که نور هم د بارډر سټایلونه دي لکه هغې ځای څخه هم مونږ تاسو کولی شو او دلته هم مونږ کولی شو دلته ګوره ښه ګوره تیار مونږ څه رنګ اخیستی و که نه
دلته هم نظر ما راکم د ګوره زه مثال دغه ټول شی کومه مثلا ټول نه دغه ته دیو ته دغه ته زه شی کومه بارډر ورکومه که چې دغه ګوره دغه شي نه کلیک کړل سیټینګ د عمومي دلته ورم بارډر دلته ګوره هم ما راکم د ګوره بارډر سټایل تاسو بدلولی شئ ورته ما دغه سټایل ماته راکړه دا سټایل یې که همدا رقم د رنګ کوم رنګ ورکړې ورته رنګ یې ورکړه فرض وکړه دغه اوس که چېرته نن بارډر آوټلاین بارډر آوټلاین په شکل کې آوټلاین ګوره دا رقم ته راځي مثال کېږي داسې دا کې اوکې کوي هلته پې اپلای کېږي انسایډ بارډر مینس کې بارډر ورکړه دې څخه هم ورکولی شي دا زه کلیک کومه ګوشې کېږي دا رقم ګوره بارډر راکړي څه نه تاسو وایئ چې نه دغه دی زه مختلف بارډر زه ورکوم همدې مثال لکه دا یو خط دی دا سټایل یو رقم دی دا سټایل یې بل رقم دی نو بیا دا شی کوم سلیکټ کوم بیا فونټس ته راځم دلته ګوره چې بارډر باندې بیا کلیک کوو اوس څه شی کوم درته هم دا نه نکه دا پاکه راته ګوره دغه ګوره بارډر باندې سلیکټ کوم یو سټایل یې دغسې په سر کې داسې راسي مثلا په دې اړخ کې داسې راسي دا رقم ته په دې اړخ کې دا رقم ته راشي او دغه رنګ دی مثال چینج سي مثال دا رقم ته ورته دغه اړخ ته دا رقم دی شي ګوره رنګ دې زیړ شو زه اوکې کوم اوس چې کې ګوره دا اړخ زیړ شو ګوره دا رقم مختلف تاسو پکې رنګ ورکولی شئ دا اوس شو د بارډر درس اوس راځو له خیر سره زه به ولې شی کوم دا بارډر به بیا ټول ختم کړم نو اول به کلیک کوم چې په صحیح پې پوه شو چې آن کوم نو بارډر اوس دې کې چې شی دغه ګوره فلټر ده فلټر کلر مثال دغه خانې ته دغه بیکګراوند ته موږ رنګ ورکړو مثال کلیک کوم دا رنګ مثال غواړي مثال کوم رنګ غواړي مثال ورته ما دا رنګ یې ماته راکړه اوس که چېرته چې موږ سلیکټ کوو دغه ایرپورټ چې دغه رنګ موږ چینج نه کړو دا رقم چې کلیک پې کوې ګوره همدغه رنګ اخلي که چېرته دې باندې کلیک کړي مثال بل رنګ ورته کوې دا رقم تاسو رقم د سلیکشن هم دلته کوم مثال دې بل رقم رنګ ورکړل سي مثال د نور هغه دی کالم یې سي دا رنګ ورکړه دا رقم هم رنګ ورکولی شو بل د دې کې دغه هغه چې دا ګوره ښه دا یې خوږ و دا ګوره چې و دا هغه و دا مې د فیل کلر و فیل مثلا ډکول او دا چې ده دا خپله د هغه د فاونډ ده د رنګ دغه د دغې مثلا د دې ګوره ښه دا د لیکلو ته رنګ ورکوو مثلا یې زه کلیک کوم ورته هم دا رنګ ماته چې که سور یې که ګوره رنګ سور سور دغه جنوري چې ده د دې بل رنګ زه غواړم دې باندې زه کلیک کوم ورته هم دا رقم ځای که دا رقم ځای که ګوره یو چې کولی فاونډ رنګ تاسو چې کوئ چینجولی شئ اوس راځو د بل درس چې کوم اوس راځو دا خو فاونډس کې انشاءالله به پوه شوئ اوس راځم چې الایمنټ ته الایمنټ کې مثلا زه دا چې کوم دا څو خانې دا رقم ته زه غټې وړکې کوم دا رنګ هم زه بېرته لرې کوم چې څه ښکاره تاسو بیا پوه شئ دا چې کوم رنګ دې بېده کله هم دې رنګ چې لرې کوئ نو شی کوئ دغه مثال دغه سپین رنګ هم کوئ د فیل هم دغه کولی هم دا هم صحیح او د دې څخه نور کلر هم ورته ټاکلی څه ورته هم نور فیل رنګ مه ورکوه اوس دا جنوري ده اوس ګوره ښه دا بیخ کې ده که نه ورته هم دغه په همدغه ځای کې ده خو دلته دغه ته ځي برابر اندازې ته ځي میډل ته ځي ګوره منځ ته راغی ورته هم مثال دا چپ خواته راسي جګ دی راسي پاسه همدغه ځای کې لیکل دي لږ نور هم غټ کړم اوس راغټ کړم ګوره لیکل دي همدلته یي خو چېرته رسي بره دې راسي ګوره دلته راغی ورته بیا دلته بیخ کې لیکل دی راسي بیخ ګوره چې ده دا چې بوټم ده ورته هم بوټم باندې راسي دلته دا چې ده ورته هم سنټر ده دا لیکل چې منځ ته راوله ګوره منځ ته راغی ګوره بیا ورته هم مثال دا لیکل چې ده ښي خواته یې ویسته دغه اړخ ته ګوره ورته نه دغه اړخ ته یې ویسته دلته ګوره وړي ورته هم دلته مثال منځ دلته دې اندازې ته ویسته مثال یې ورته هم سنټر ته یې کړه ګوره سنټر بیخي منځ ته راځي دې ګوره خاص سنټر یو چې ده یو سنټر ده که نه بل ده انکري ګوره ډیکریز انډنټ او بل چې ده انکریز انډنټ څه معنا ګوره دا خو یو واري موږ ته منځ ته راځي که نه دا که سنټر د موږ لیکو او دا چې ده لږ لږ حرکت ورکوي ګوره دا دغه ځای نور هم د غټ کړمه اوس ګوره ښه دلته شی کومه ښي خوا ته یې راولم مثال بیا چې کوم سنټر ته یې کومه اوس چې شی کوي لږ لږ ور حرکت کوي کوم چې کې راوستل غواړي مثال بیخي سنټر ته راوستی هغه ته راولې ورته منځ ته نه راولم خو لږه کې دا رقم ته دې راسي ورته مثال نه نور دې مې راسي ګوره منځ ته هم راځي باندې چې کې انډیټ باندې تاسو چې کولی شئ لږ لږ حرکت ورکولی شئ بل دا په دې کې چې ده
دغه اورینټیشن ده د خط چې دغه ته موږ تاسو چیک کوو هغه ډایرکشن ورکو ګوره د خپل هغه تاسو معلومیږي تاسو کنه چې دا مثال کومه تاسو ته راوستل شي ګوره خط خپل هغه ورکړي بي سي ورکړي جګه ورکړي ګوره دې مې چې کله کلیک کوو مثال سیل فارمیټ ته موږ راسو په دې کې چیک کوو دې څخه هم موږ تاسو دې دا هغه بدلول شو دا ځای ایا درازم لګا دا غلان دغه دومره ما اپلای کړی نه د څه شو پورې دا پورته فونز او دا نو شان دغه سوي دي اوازه کو صحیح کار نه کوي صدقه درازم سپټمبر چې راغلم د ګورشیسو دا ټول ګور اکټیو سولم الته ګورځه کې کارونه کړل موږ دا فونز اډیشن موږ په کار کړل هغه ځینو وخت بیا کار نه کوي اوس راځم دلته ګوره دا رقم ته لیکل ماته راوله بیا ورته مې چې نه د دې اندازې دا رقم ته کا ګوره بیا ورته نه د اندازې شي کا دا رقم ټیکس اورینډ ګوره دا رقم ته لیکل راغله دې کې شي کوم تاسو هغه ورکو مثال ډایرکشن ورکو د سې لیکل راوله ګوره د خپل نمونه لیکي د نمونه باندې مثال شي کې ټیکس راولي به دا ساده کا ورته نه مثال ورته دا رقم ته راوله دل چې دا کچې ته د الاینمنت باندې موږ د سیډ می ګروپ باندې موږ کلیک وکړو زمال دلته هم له دې څخه هم د شي کو دي لیکل موږ چینج کول را چینج کول هم شو ګوره مثال دا ورته موږ دا رقم ته شي کا د ګوره مت خپل ګوره ته موږ ته درجه ګوره خایم منفي سو کا دا رقم ته ټیټ راواله اوس ګوره سره رقم ته دا اوس ګوره دا رقم سپټمبر لکه اوس ګوره شي دا رقم حساب پورته راشي ګوره به دې مانځ کلیک کوم به الاینمنت کې مثال ورته معنا د لیکل مثال دا رقم دغه څه دي راواله او بل دغه څخه هم تاسو اندازه هم دا رقم سلیکټ کړئ کدا پاک یو دې څخه هم تاسو اندازه ورته ټاکلې سي ګوره 50 یا دې څخه هم ډیرولې سي او ټیم دا کا شپته ګوره پورته خپل روانه ده دې مې ځکه لیکوم شي ګولیکل څه ګوره راواله بل بده کې چې دا به کې ریپ ټیکس ده سمانه د بیت له زوم لکمومه یہ بس زوم لګړه کوم غش تاسو صحیح کارسي دانه لګرازم نه دا کلم وړه کې کوم کوم غټ کړو اوس چې کو ریپ ټیکس سمانه زینو وخت کې مثال زینی دا رقم تا کوم سری لکه دلته سم خط لیکو مثلا مثلا کوم this amount the month of January ګوره دا خط ګوره صحیح دومره راغی ګوره څو خو دا نور سیل چې دغه ګوره دی هغه لاندې راوستل که چېرته مثال دغه سیل کې زه یو خط ولیکم او دغه سیل کې زه بل خط ولیکم نو دا چې کېږي دا ورکېږي مثلا دلته لیکم دسمبر ګوره چې زه ولیکم ګوره چې کېږي دغه نور ګوره بیا نه ښکاري ګوره دا ګوره پټ شو دی لاندې ګوره نو دې لپاره موږ شي کوو ریپ ټیکس یوز کوو ریپ ټیکس معنا مثال دغه لیکل چې دي همدغه کې ځای کراته ګوره چټي راوستل دا رقم ته هم تاسو دا کوو ریپ ټیکس کولای شئ کله نور لیکل هم دا شي کېږي دا مثلا د نور لیکل پکې کوم وخی انته انټر کلیک کوو ګوره څومره چې لیکل کوي ګوره خو چې کېږي دا روخانه غټي ګوره خانه سونه غټه سوله دا ورپ چې دا هنن دغه څومره چې د کلم اندازه ده په دغه کلم اندازه کې ماته چې شي کا خط ځای په ځای کا به د کنټرول زیټ وخم دا ټول پاکوم بل چې دا مثال د ورپ ټیکس زنه کوم مثلا دغه چې دا ډبل کلیک کې هم نو دا چې کی دا رقم غټیږي ورپ ټیکس کوم وخت کې مثال دغه یوز کوم مثلا دلته دغه کالم کې نور نمونه دي هغه نمونه مثال هغه ځای وړکې نیسي بغیر لپاره موږ ریپ ټیکس کلیک کړو چې مثال دغه نور مثال کالم ټول نه غټو وسم دا یو رو موږ دغه ټاکا دا نور روغانو سره کار ملاره نو دې لپاره موږ ریپ ټیکس یوز کوو بل چې دې کې مرج کې چې دا ولې دغه کالم ورکوم چې تاسو صحیح په پوه شئ چې به لیک صحیح نه ښکاریږي ټول رقم سلیکټ کوم در چې ورته آل بارډر ګور دا رقم ټول ته بارډر ورکړو اوس په ګوره مرج ان سنټر که چیرته مثلا دغه څو دانې زه غواړم دغه ګوره 1 2 3 دغه درې ګوره کالم دی او دغه څو او درې روګانې دي مثلا دغه زه غواړم مرج کوم مثلا ما زه کلیک کوم چې ټول یو خانه جوړي راته مثلا لیکم جنوري
ګوره چې څو ټوله نه یوه جوړه کړم سنټر دا پورته کا بل په دې کې چې شی ده ګوره مرج اکراس که چیرته مثال ګوره ښه موږ زه مثال دا رقم ته فرض وکړه دلته مثال موږ څو نومونه لیکلي دي مثلا دا خو جنوري شوه که نه بیا لیکمه منس مثلا لیکم منس عنوان لیکم منس میاشتې لیکم زه اوس لیکم ګوره ښه the total amount of the month of January دا رقم زه راځم مثال دغه ګوره کالم غټ د کالم وړو کې کومه که نه مثال دا کالم ما دا پورته ما غټ کړو هغې لپاره داسې راغی مثلا لیکم دا رقم ته مثال بل لیکم the total amount of the month of February 2025 بل لیکم مثلا د فبروري لیکم مارچ دغه ته هم مثلا لیکم 2015 چې دا بله خانه هم قید شي دا رقم پراکټیکل تاسو پرې پوه شئ که نه 2015 ګوره اوس دا رقم ته راغلی که چېرته مثال مونږ غواړو دغه شیان چې ټول مثال ګوره دا بېل بېل دي که هر یو ګوره بېله بېله ورته دا ټول ماته مارچ که که چېرته مثال زه غواړم یو دانه مثال ګوره هغه جوړه کړم مثال ته راځم دا یو دانه زه چیک کوم ګوره مرچ سیل دا ټول رو ماته چیک کړه مارچ کوه دا ټول یوه شوه ګوره دا رقم ګوره ښکاري تیزې کې دا کوم دفعه ښکارېږي همدغه خط پکې لیکلی مثال لیکي ګوره مرچ سیل دغه ټول رو چې دا ګوره ماته یو مرچ که دا رقم ته دا رقم ده که چېرته مثال مونږ سره دا رقم ته مثال ډېرې میاشتې نومونه وي مثال دا یو دانه مونږ چې دا رقم ته مرچ کوو نو څه کېږي دا زمونږ ډېر وخت نیسي نو زمونږ که ټول زیات وخت هم چې دا بېرته هغه سي نو دې لپاره چې کوو مونږ دلته مونږ بل اپشن لرو ګوره مرچ اکراس ټولې ماته مرچ کړه یو واري هره ورو چې ده بېله بېله ما ټول مرچ کړه زموږ ټول باندې کلیک کوم راځئ باندې کلیک کوم لیک کوم مرچ کراس څنګه چې باندې کلیک ګوره ټولې مونږ سره ګوره په یو وخت باندې ټولې شی سوې مرچ سولې ګوره ټولې ګوره مرچ سولې نو دغه دغې لپاره ځي که چېرته مثال بېرته غواړئ مثال دا یو هم مثال مرچ نیسي دې باندې کلیک کوم ورته مې چې لیکم انمرچ یې کړه ټول راته بېرته انمرچ یې کړه ګوره هر یوه ګوره بېرته ما پخواني غوندې هغه سوله اسکرین باندې لیکل وکړم ګوره خانه چې کېږي ورکېږي نو دا د موږ تاسو د نن ورځې درس باقي مې په لوی الله پاک سپارم چېرته چې اوسئ ښاد آباد اوسئ. السلام.